سلامونه مرکلی کومه ملګرو په دې هیله چې روغ او جوړ به وئ. د ډېرو ملګرو پوښتنه وه چې کله پلی سټور موږ خلاص کړو یو شی ترې ډاونلوډوو، نو همداسې لوډینګ کې شی ډاونلوډوي نه، مثلا ریمو بي جي یعنې ریمو بیکګراوند دغه اپلیکیشن ما په کار ده خو نه انسټالیږي، یعنې همیشه په پینډینګ کې. نو د دې د مشکل حل لپاره به څه شی کوئ؟ راځو سیټینګ ته. په سیټینګ کې اوس اپلیکیشن ته all apps، دلته اوس شو سیسټم اپس، دلته اوس نو ګوګل پلی سروس پیدا کوو. سټوریج ته راځو، منیج سټوریج، کلیر آل ډیټا، اوکې، کلیر پیج دا هم کې کاږو. ګوګل پلی سټور دا هم سټوریج کلیر کوو. اوس راځو چې آیا کار کوي که نه. لږ شانتې انتظار کوو. ښه نو پلی سټور خلاص شو. راځو دلته په سرچ کې بیا ریمو بي جي چې دا سرچوو، بیا انسټایل. اوس لږ شانته انتظار کوو چې آیا انسټایلیږي او که نه. او ملګرو انسټایل شروع شو. زیات به فکر کوئ چې مثلا تاسو د سیم کارت ام بي خلاص وي، تاسو کوشش کوئ دغې وجې نه هم داسې کیدی شي، او بل چا حافظه ډکه دغې نه هم داسې کیدی شي. زیاتر مشکل په پلی سټور ډیټا کې، دا کله چې وایرس ونیسي همدا ستونزه ورته را پیدا کیږي. هیله ده چې ویډیو به هم کتل وي او یو څه به ترې زده کړئ. نو تر بیا ښې چارې ښه وخت ولرئ.